السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زموږ د پروډکټ هانټینګ چې کوم دی نیکسټ لیکچر دی او امید ساتم چې کوم 13 لیکچرز دي په هغه کې به تاسو لږ ډېر کنسپټ یاد کړي او نن موږ یو لیکچر صرف ریکارډ کوو په مینول هانټینګ باندې. تاسو ته ما ویلو پروډکټ هانټینګ چې کوم دی دا په دوه طریقو باندې دی. یو مینولی دی چې موږ په یو پروډکټ په هغې په ټول ډیټیل پسې ګرځو او هغه موږ راوباسو، هغې دپاره یو خپل شیټ موږ جوړ کړی په هغه کې ټول ډیټیلز موږ لیکو. دغه مینول هانټینګ دی. بل دی هغه موږ د ټولز په ذریعه کوو، نو مطلب ټولز په ذریعه موږ ته لږ اسان وي، موږ ته هر چیز اسانۍ سره میلاویږي. نو موږ په مینول هانټینګ باندې یو ویډیو جوړو، خو د مینول هانټینګ اهمیت کم نه دی، ځکه چې تاسو کله هم Amazon.com کولاوئ تاسو به خامخا هر پروډکټ ته ګورئ، د هغې ریویوز ته به ګورئ، ریټنګز ته به ګورئ، BSR ته به ګورئ. هر یو ټایم کې موږ ټولز مطلب نه یوز کوو، ځکه چې عام مینول چې کوم هانټینګ دی هغه سره زموږ واسطه ډېره راځي. نو موږ نن په مینول هانټینګ باندې کار کوو. تاسو چې Amazon کولاو کوئ دا سمپل داسې کولاویږي، بل ورځ چې موږ ټول سټارټ کوو بیا به داسې دا پریویو به لږ ډېره چینج کېږي ورسره. نو تاسو یې نوټ کړئ. صرف ته Amazon.com کولاو کوئ نو موږ یو پروډکټ کولاو. اوس د دې پروډکټ چې کوم دی د دې زه ټول ډیټیل چې کوم هغه کنسپټ موږ ویلو هغه باندې موږ کوشش کوو چې موږ په ځان پوه کړو. نو دا یو کرایټیریا شیټ به تاسو جوړ کړئ په ایکسل کې، دا به سره زه شیر کړم. موږ به د دې پروډکټ ایسن لیکو چې کوم پروډکټ هانټینګ موږ کوو، بیا به د هغې پرایس لیکو، بیا به ریټنګ لیکو، بیا به ریویوز لیکو، بیا به دا لیکو چې دا برانډ خرڅوي که نه خرڅوي، بیا به دا لیکو چې دا Amazon خرڅوي که نه خرڅوي، بیا د دې سایز څه دی، سایز او ډایمنشن یو مطلب دی چې کوم ډایمنشن یې موږ دلته لیکو، بیا د هغه ویټ څه دی، بیا BSR څه دی، BM پکې څومره دی، BA پکې څومره دی، او د هغه پروډکټ کیټګري څه ده. صحیح ده، یو پروډکټ په مختلف کیټګریز کې لیسټ کېدی شي. صحیح ده. اوس موږ راځو ایسن ته. نو موږ به اول چې راشو نو موږ به د یو پروډکټ ایسن معلومو. نو ایسن دپاره به تاسو د پروډکټ انفارمیشن ته لاست ته راشئ. دلته به یې لیکلی ایسن، تاسو به ایسن وګورئ. دا ایسن دی، ایسن ته مخامخ دلته لیکل شوی. تاسو به دا ایسن کاپي کوئ او تاسو چې کوم کرایټیریا شیټ دی هلته به پیسټ کوئ. ایسن یې ما سره اوس یې پرایس دی. زه به واپس راشم دغه پروډکټ ته. پرایس چې کوم دغه په ټاپ باندې لیکل شوی، نو پرایس چې کوم دی 11.95. صحیح ده، دا پرایس شو زموږ. بیا دا شان د پروډکټ ریټنګ دی چې ریټنګ یې څومره دی، 4.8. دا به زه ولیکم 4.8. بیا به ریویوز چې د دې پروډکټ باره کې د خلکو څه رایې ده، څومره خلک ریویوز دلته خلکو ورکړي په دې پروډکټ باندې. نو 11218. صحیح ده، 11218. بیا به زه دې ته ګورم چې دا برانډ خرڅوي که نه خرڅوي. نو تاسو به دلته د دې چې کوم برانډ دی هغه به دلته په دې سیلرز کې ګورئ. دا څومره سیلرز چې دا پروډکټ خرڅوي په دې کې بیا ګورئ. که تاسو ته چېرته دلته میلاو شو، دغه برانډ نوم دلته میلاو شو، زه جلدي ګورم، خو بیا به تاسو لږ په آرام سره ګورئ چې ویډیو ډېره لینتي نه. نو دلته ما ته دا رانلو، نو زه به دلته لیکم آوټ. صحیح ده، برانډ پکې نشته. اوس Amazon چې کوم دی Amazon پکې آوټ نه دی، ځکه چې Amazon پکې یو ان دی، Amazon یې پخپله خرڅوي. سایز ته به موږ راشو. پروډکټ سایز چې کوم دی هغه د دې ځای نه پته لګي. دا ډایمنشن دی نه، آیټم ډایمنشن، دا تاسو راګاوي کې دا په انچو کې دی. بیا به نیکسټ موږ راشو د پروډکټ ویټ ته. دا دی آیټم ویټ، موږ به دلته ویټ واچو. اوس BSR چې کوم دی، BSR دپاره به موږ لاندې واپس راځو، د پروډکټ چې کوم ډیټیل یې هغه ته به راشو. نو BSR به موږ وګورو. دلته BSR مطلب دی بیسټ سیلر رینک. نو دا په مختلف کیټګریز کې مختلف BSR لري. صحیح ده. نو دا تاسو ټول کیټګریز هم ځان سره لیکلی شئ. زه به صرف دا یو ولیکم چې په دې کې د دې BSR دومره دی. تاسو د ځان سره ټول کیټګریز د هغې لیکلی شئ. زه به BSR دلته پیسټ کړم. بیا دا FBA، نمبر اف FBA او نمبر اف FBM بیا تاسو ګورئ. نو دا به تاسو ته پته لګېدلی چې FBM کوم یو، FBA څومره. دا یو پکې FBM دی. صحیح ده، موږ به کول FBM وشمارو. دا یو FBM دی ځکه چې دلته هم Amazon نه دی راغلی، د شپس پروګرام کې Amazon نشته. 2 تقریبا 9 پکې چې کوم دي دا FBM والا کسان دي. 9 FBA به وشمارو. واپس به موږ ټاپ ته لاړ شو. دا اولنی چې کوم دی دا هم FBA دی، Amazon یې خرڅوي. دا اولنی چې کوم دی دا بای باکس دی، دا به موږ ووایو Amazon سره اوس فلحال بای باکس. 2 3 4 موږ به ولیکو 4 پکې 4 کسان چې کوم دي دا FBA کوي. او د دې پروډکټ کیټګري چې کوم ده، مین کیټګري چې د پروډکټ تاسو معلوموئ که نه هغه داسې تاسو معلومولی شئ. ګوره دلته دا ایسن لیکل شوی که نه دی، دلته هم دا ایسن لیکل شوی، ایسن نمبر دی دا. خو تاسو بس کار وکړئ چې دلته نه چې دا کوم باقي لینک دی که نه،
دا ټول به د دې سره مین کټګوري د پروډکټ معلومیږي. دا به واپس سرچ کوي. نو دلته تاسو سره کټګوري راځي هوم اینڈ کچن. صحیح ده. د دې کټګوري څه وادي هوم اینڈ کچن کې دی ورکړي او موږ دلته هم د دې کټګوري د دې زینم کتلې شو. د دې زینم د دې کټګوري تاسو کتلې شي. بس دا مین کټګوري چې کوم دا به ولیکو. کټګوریز دا سیوا کټګوریز کې یو پروډکټ په سیوا کټګوریز کې لسټ کېدی شي. نو دا یو کرایټیریا شیټ دی. دا به تاسو دا شانته چې کوم کرایټیریا سره تاسو پروډکټ پکاري چې امازون پکې کې نه پکې برانډ پکې کې نه تاسو به تاسو ګورئ ریویوز دومره به ساري دومره دا به تاسو ګورئ چې تاسو به پروډکټ معلوموي داسې به ډېر شي پروډکټ به تاسو ګورئ. نو دا یو کرایټیریا شیټ دی. دا به سره زه بیا شیر هم کوم. صحیح ده. دا خو ما زر معلوم کو یو نیم چیز پکې غلط ما لیکلی خیر د ما چې ټایم سیوا ضایع نه شي. نو دا یو کرایټیریا شیټ دی. مینولي موږ داسې کوو او یو چیز پسې ګرځو او هغه موږ په خپل لیسټ کې بیا لیکو. نو دا مینول چې کوم هنټینګ موږ د پروډکټ کوو هغه په دې طریقې سره کوو. نو موږ اوس د ایکسټینشنز او ټولز نه شروع کوو چې موږ په دې باندې پوه شو چې خپل کار به موږ څنګه په اسانۍ سره کوو. موږ به پروډکټ د ټولز یا ایکسټینشن په مدد سره څنګه په اسانۍ معلومو. نن اولنې چې کوم زموږ ټولز ایکسټینشن دی هغه نه موږ شروع کوو. اول موږ په دې ځان پوه کړو چې ټولز به موږ ځان سره څنګه ایډ کوو په لیپټاپ کې او څنګه به هغه بیا موږ استعمالو. نو دا ټولو طریقه چې کوم دا سیم ده. نن به موږ یو چې کوم یو ټول دی هغه باندې طریقه یاد کړو. نور به بیا ټول موږ په هغه طریقې سره کوو. په هغه به ټایم موږ نه خرابو. نو اوس موږ سٹارټ کوو. د اولنې چې کوم ایکسټینشن دی هغه چې تاسو کروم کې ولیکئ DS امازون کویک ویو. نو چې دا تاسو کلیک کړئ دا فرست نمبر کلیک نو تاسو سره به داسې راشي. اوس چې کوم تاسو سره انسټایل نه نو د هغې سره به راځي ایډ ټو کروم. دا زما په کروم کې نه دی انسټایل نو ما سره رالی وي دا په کروم کې ځان سره ایډ کا. نو چې زه په ایډ ټو کروم باندې کلیک کله وکړم او دا ما سره ایډ شي نو بیا به دلته راځي ریموو فرام کروم به راځي. صحیح ده. اوس په کروم کې نشته زما انسټایل ما سره نه دی نو زه به دا انسټایل کړم. اوس تاسو سره دا وینډو راغله وای ایډ ایکسټینشن. که تاسو غواړئ چې ایډ کوئ نو ایډ به ووایو کو کینسل کوئ نو کینسل. نو موږ ایډ کوو نو ایډ ایکسټینشن به ووایو. اوس دلته چیکینګ روان دی نو دا چې کله ایډ شي نو دلته به راشي. اوس دا راغو ریموو فرام کروم نو زمونږ ضرورت نشته چې موږ د کروم نه لرې کوو. اوس تاسو دلته وګورئ چې زه دلته په کوم پروډکټ کودرېږم یا کوم پروډکټ ته راځم هېڅ هم نه کېږي. صحیح ده. ټولز انسټایلوم بیا تاسو ته پته ولګي چې څه چینج راځي. اوس چې تاسو کله ټولز انسټایل کړئ بیا به هم کار نه کوي. تاسو به دلته راشئ دلته لیکلی ایکسټینشنز. دلته چې راشئ دلته ایکسټینشنز لیکلی دا ایکسټینشنز به کولاو کوي. چې کوم ایکسټینشن تاسو انسټایل کړی بس تاسو سره راشي دې ته مخې ته به یو پین وي. نو دا پین اوس داسې دی. دا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ پین به کوي نو دا به بلو شي او دا به دلته راشي. دلته هم رالو او دلته بلو شو. اوس که زه چېرته دلته راځم د امازون د پروډکټس ته اوس په دې کې څه چینج رالی تاسو دې پروډکټ ته ګورئ په دې پروډکټ کې څه چینج رالو. اوس که تاسو دا پروډکټ وګورئ که نه دلته ما سره دا چینج راځي چې دلته ماته دا هر څه ښیي. مخکې به دا ایسن هر څه پسې به زه لاندې تلم که نه دا اوس ماته دلته ښیي چې دا د امازون نه شپ کېږي دا هر څه ډیټیل ما سره دلته اټومیټک راځي. اوس که زه چېرته په دې پروډکټ په ایمیج ودرېږم نو ما سره ټول ډیټیل ډایرکټ شو کېږي چې دا ډایمنشن دی دا ایسن دی دا BSR دی چا جوړ کړی دی. نو ما زه چې اوس په تصویر ودرېږم نو ما سره ډایرکټ ټول ډیټیل راځي. نو امازون چې کوم ټولز دی ایکسټینشن دی دا زموږ د پروډکټ هنټینګ اسانوي. اوس زموږ په یو چیز پسې ګرځېدو دلته موږ صرف په تصویر باندې چې ودرېږو نو موږ ته ټول ډیټیل ښیي. دا انټرنیټ پسې تعلق ساتي چې انټرنیټ تیز وي نو بیا ډایرکټ تاسو ته شو کوي. تاسو اوس دې ته وګورئ که نه دا ټول موږ ته ښیي. او که تاسو دلته هم ګورئ دلته موږ ته ښیي چې دا چې کوم ښیي چې په دې کې څومره BSR دی او امازون یې خرڅوي BS سیلر پکې څومره دي نه پور BS سیلر تاسو دغه ټول کتی شي د پرایس هسټري دا ټول هر څه تاسو ته دلته شو کوي. نو مطلب دا دی چې امازون DS کویک ویو چې کوم دی دا یو پری ایکسټینشن دی. دا به تاسو په خپل کروم کې ایډ کړئ او دا چې کوم ستاسو د پروډکټ هنټینګ طریقه ده یا تاسو پروډکټ هنټینګ کوئ هغه تاسو ته اسانوي. اوس دا به نه راتلل که زه دا واپس ان انسټایل کوم لرې کوم د کروم نه نو دا ټولز به ما سره نه راځي چې امازون یې خرڅوي. دا به زه په یو پروډکټ پسې څه ګرځم دلته ما ته ټول ډیټیل ډایرکټ راځي. تاسو د پروډکټ سره وګورئ دلته هر یو سره لیکلی دی د هر یو پروډکټ سره لیکل شوی دی.
او دغه شان چې تاسو په کم تصویر باندې ودرېږئ نو تاسو ته د پروډکټ ډیټیل ښیي او دا ټول ډیټیل در سره دلته راځي. نو مطلب دا دی چې ټولز او کم چې ایکسټنشن دي دا زموږ کار اسانوي او دا موږ دغه دپاره استعمالو. نو یو دا او یو ټول دی چې دا به تاسو یاد کړئ امازون DS کویک ویو چې کوم دی دا به د ځان سره په کروم کې انسټایل کړئ. د انسټایلېدو دغه طریقه ده چې تاسو به ورکئ په کروم کې هغه به ولیکئ. نو چې دلته تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ ایډ ټو کروم کې به ایډ کوئ. اوس ریموو فرام کروم ځکه راځي چې دا ما سره کروم کې ایډ دی. بیا دلته چې کوم ایکسټنشن دی هغه به کار نه کوي نو تاسو به پن کوئ نو بیا به سره دلته ټاپ ته راشي او دلته دا پن دی. اوس ګور دا چې ان پن کوم نو دا اوس د دې ځای نه ختم شو او ټاپ نه ختم شو او دا کلر هم ته ختم شو. دا به چې کله کار کوي نو تاسو به بلو کوي. اوس دا کلر د پن دا کوم نشان دی دا بلو شو او دلته هم د سر رالو. نو مطلب مې دا دی چې تاسو به ځان سره ایکسټنشن اول ایډ کوئ او هغه به بیا فنکشنل کوي چې کار سره سټارټ کړي او هغې نه پس تاسو ایټ ا ټایم ډېر شی ټولز هم انسټایلولی شئ. موږ به پکې یو ټول انسټایلو او چې کوم زموږ په کار وي موږ به هغه باندې کار کوو. نو موږ ته دا هغه کار اسانوي چې کوم چیز دپاره به موږ ګرځېدو او یو پروډکټ پسې بدلو او اخر کې به هم کتو هغې ایسن به هم کتو BSR به هم وله کتو. نو اوس موږ ته ډایرکټ ټول چې کوم انفارمیشن دی هغه ډایرکټ میلاویږي دلته ډېر په اسانۍ سره. نو دا یو ایکسټنشن چې کوم دی دا به موږ وایو او د دې فنکشن به موږ وایو. دا ټولز او ایکسټنشن چې کوم دي دا زموږ کار اسانوي. اوس دا تاسو ډېر په اسانۍ سره چې کوم پروډکټ تاسو په کار SNR ته ګورئ چې کوم ستاسو کرایټیریا مطابق وي بس هغه پروډکټ ته معلوموئ او هغه بیا چې کوم کرایټیریا شیټ دی په هغه کې دا ځان سره نوٹ کوئ. نو دا نن اولنی ایکسټنشن او بیا به مخکې موږ نور ایکسټنشن انشاءالله وایو.